د کهانۍ شروعات کې مونږ یو ښځه وینو د چا نوم چې سوفیا وي. هغه د سمندري مخلوقاتو ریسرچر دی او دې پیر هغه په یو شارک مئی باندې ریسرچ کوي. هغه خپل ټیم سره غټ سمندر ته راغلی وي او دې دلته په شارک مئی پسې ګرځي. دی ورته په دې کشته کې څو ورځې تیرې کړي خو دې شارک مئی ټریس نه کړي. یا یو ورځ اچانک د دې پریدار کې شارک مئی راشي. بس د دې د ټیم څلور سړي ځان تیار کړي او سمندر ته ورټوپ کړي. په هغې کې هغه یو کس د سوفیا خاوند دی. دی په سمندر کې یو غټ ویل مئی وویني کم چې نیم خوړلی شوي. دی دا سوچ کوي چې آخر دا مئی به چا خوړلی. پر دې کې هلته شارک مئی راشي. دی ډېر زیات ګبرو شي. دا ښځه ورته وایي چې څه خطره خو نشته. نو دا خاوند ورته وایي چې نه سم نشته خو بجای د دې چې دی زر دغه اوبو نه راوځي. نو د سوفیا خاوند یې نورو ته وایي چې زه د شارک مئی نه سیمپل اخلم. بس دې د سیمپل دپاره هغه شارک مئی له خېټه کې یو ګزار ورکړي او د غوښې سیمپل ترې واخلي. خو هغه ګزار سره شارک میان راپار شي خو هغې په دې کسانو حمله وکړي. دا ښځه ورته وایي څه چلو شو خو د دې سګنل یې هم کټ شي. پس دا شارک میان دا کسان کورې ټوکړې کړي. دا سوفیا او د هغې ملګرې د هغې وینې په سمندر کې وویني. پس سوفیا هم هغې پسې اوبو ته ورټوپ کړي په دې امید چې څوک به پکې بچ وي. خو دا چې وویني نو هلته دغه کسانو کټ شوي لاسونه او خپې وي. بس لږ ساعت پس هغه شارک مئی د سوفیا مخې ته هم راشي. سوفیا پې ډز وکړي نو هغه مئی پې راشي او دام ځان سره راخکړي او سوفیا ته په سچل دان خلاص کړي او دا ځان بچ کې بره راوخیږي. بیا 3 کاله پس مونږ وینو چې سوفیا په شارک میانو باندې ریسرچ بند کړی وي او دې بل څه جوب شروع کړی وي. دا د سکول وړو ته د میانو لیکچر ورکوي. بیا مونږ یو بل جینۍ وینو د چا نوم چې میکا وي او هغه هم د میانو ریسرچر وي او دا یو داسې کمپنۍ کې کار کوي کومه چې د میانو حفاظت کوي. میکا راشي د سوفیا پسې او هغې ته وایي چې راشه تا ته زه څه ښیم. دا سوفیا راوړي خپل هیډ کوارټر ته کم دی کې چې دی په میانو ریسرچ کوي. میکا سوفیا ته وایي چې کم شارک میان غټ سمندر کې اوسېدل هغې اوس د پیرس اوبو ته هم راغلي دي. نو دی سوفیا ته وایي چې په دې شارک میانو ریسرچ کولو کې ته زمونږ مدد وکړه چې دا میان دې تازه اوبو ته څنګه راغلل. نو سوفیا ورته وایي چې دا به د موسم د بدلېدو د وجې راغلي او تاسو غټه خبره نه ده. د میانو ریسرچ پرېښې دی زه نور دا کار نه کوم. بس سوفیا د هلته نه لاړه شي. بیا 2 هلکانو ته د غنیر نه وړې وړې میدایلې میلو شي. بس د دې د وجې نه هلته پولیس راشي او میډیا هم راشي. نو پولیس هغه میډیا ته وایي چې دا د پخوانو جنګونو سامان دی او دا د سمندر کې ځای په ځای پروت دی. دې کې د خطرې څه نشته. بیا هغه میکا جینۍ خپلې ملګرې سره راشي هغه نیر ته او دی پکې ګوري چې آیا دې کې شارک مئی شته او که نه. بس میکا اوبو ته ورټوپ کړي. دا هغه اوبو کې یو ګاډي وویني او په هغه ګاډي باندې د پنجو نشانونه یي. په دغه ټایم هلته پولیس هم راشي ولې چې دې اوبو ته ورتلو باندې پابندي ده. بس پولیس میکا ګیره کړي او د میکا هغه ملګرې اوبو ته ورټوپ کړي او وتښتي. بیا موږ سوفیا وینو نو هغه مئی ټریس کړي او دې ته پته ولګي چې شارک مئی د نیر ته راغلی دی. په سبا پولیسو ته د دې نیر نه یو سړی میلو شي کم چې مړ شوي خو د دې لاش نیمه حصه خوړلی شوي. نو دا ټول خلک ډېر پریشانه شي. دې ته پته ولګي چې دا خو چېرته ځناور خوړلی دی. دغه ټایم هلته سوفیا او میکا هم راشي. سوفیا دی ته وایي چې دا کار د بل څه نه بلکې د شارک مئی دی او دا مئی به اوس ختمو کني ډېر نقصان به وکړي. خو د سوفیا دې خبرو سره میکا اتفاق نه کوي ولې چې میکا د میانو حفاظت کول غواړي. سوفیا ورته وایي خو چې موږ شارک میان مړه نه کړل نو دا شارک میان به عام خلک وژني. سوفیا هغه پولیس ته وایي چې سهار به موږ هغه نیر ته ځو او دا مئی به وژنو. میکا د دې خبرو سره ډېره بېسوره شي او هغې ته پته ولګي چې دی به اوس دا مئی نه پرېږدي. په سهار له سوفیا هغه پولیس ټیم سره هغه نیر ته لاړه شي او دی هغه مئی وژني. سوفیا د مئی ټریس کېدو کې د هغې مدد کوي. دا پولیس ټیم هغه مئی له رسېدو والی چې دې کې میکا خپل هیکر ملګرې ته رنګ وکړي او هغې د سوفیا د ټریکر سګنلې بندې کړي. په دې هغه شارک ټریس نه کړي او هغه شارک مئی هغه کسانو پسې راشي. خو قسمت یې په دې ښیي چې هغه مئی دی ونه ویني. بس دی صحیح سلامت بره راوخیږي او دی یو بل ته وایي چې دا خو یو معمولي خبره نه ده چې شارک مئی دې په دې نیر کې ګرځي راګرځي. نو دی لاړ شي او دا خبر خپل افسرې ته وکړي. نو هغه ورته وایي چې سروځې پس دې نیر کې د لامبوزرانو ریس شروع کېدو واله دی. نو دا مئی زر تر دره ختم کې زه هیڅ قسمه ګړبړ نه منم.
دغه میکا یو ویډیو ریکارډ کی او خپل د ټیم ملګرو ته ولېږي. دا ورته وایي چې حکومت خفیه پلان جوړ کړی دی او هغه دا شارک میان وجني او موږ به دا میان په سچل بچ کوو. دا میان خطرناک دی تمره ونه څومره چې د خلکو جوړ کړی دی. میکا هغه تخپل پلان وایي چې موږ به حکومت ته دا ثابتو چې دا میان خطرناک نه دی. او د میکا د ټیم یو ملګری دا ټول پلان سوپیا او پولیس ټیم ته وایي چې میکا څه کول غواړي. بس بیا میکا خپل د ټیم ملګرو سره هغه دې تراشي کم ځای ته چې تا دا شارک میان راغواړي او هلته سوپیا هم سره د پولیسانو راشي. میکا هغه اوبو ته ورشي او صداسې طریقو کې چې هغه شارک مۍ هلته راشي او هغه سره نو شارک میان هم راشي. میکا د هغه مۍ خواله ورشي په هغه لاس راښکي چې لکه دا خو ډېر مینهناک دی خو هغه شارک ورو ورو بدلیږي او اچانک په میکا حمله وکړي او میکا په خوله کې روغه تېره کړي او هغې له ډېر دردناک مرګ ورکړي. دې سره هلته درد غوبل جوړ شي او ډېر کسان هغه اوبو ته پرېوځي او میان پې حمله وکړي. د دې چې کم پلان یې هغه پیل شي او ټولو ته پته ولګي چې دا یو خونخوار مۍ دی او دې د انسانانو د لوبو دپاره نه دی. دغه ټایم دا میان میکا او د هغې بلاشي ملګري هغه اوبو کې وخوري. خیر څه خلک ترې وتښتي او معامله سمه شي. نو دې دوران کې د پولیسانو یو شارک مۍ ویشتي نو هغه بیا د سوپیا جینۍ چیک کړي. هغې ته پته ولګي چې دا مۍ یو ښه ذات دی او د دې خېټه کې بلاشي بچي دي. سوپیا په دې خبره ډېره حیرانه شي چې شارک مۍ په یو ځای ډېر زیات بچي پیدا کوي او د دې بچي بیا ډېر زر زر غټېږي. نو تا وایي چې تا نیر به اوس د دې میانو ډکي او موږ به اوس دې کې دماکې کوو چې د میان پکې مړه شي. بیا سوپیا د خپل میرین ملګرو سره هماغه سورنګ ځای ته راشي او دې هغه اوبو ته ورډوب کړي. دا هلک چې څنګه فلش لایټ ولګوي نو دې وویني چې هلته په سوونو د شارک بچي ګرځي. دې ډېر زیات ویریږي ولې چې هغه میان واړی د هغې سایز بیا هم غټي. دې هلته هغه بمونه ځای په ځای کیږدي. د هغې خلاصولو نه مخکې یو غټ مۍ راشي او د دې په یو کس حمله وکړي او هغه ځان سره یوسي. بس دې هلته هغه دماکه وکړي کومې سره چې د هغه شارک بلا شي بچي مړه شي. سوپیا او دا یو میرین بره روخیږي. نو سوپیا واپس اوبو ته ورشي ولې چې دا هغه بل کس ګوري چې هلته هغه شارک مۍ تاویږي را تاویږي او هغه ملګري ورله خوړلی وي. بیا په سبا باندې هغه ریس وي بلاشي خلک د هغې لیدو له راغلي وي ولې چې دوی د خلکو نه دا خبره پټه کړې وي چې دلته اوبو کې شارک میان دي. د دې چې کوم میر وي نو هغه د شارک پروا نه کوي ولې چې هغه د خپلې پیدې دپاره د ریس بندول نه غواړي. خیر دې هلته بلاشي سکیورټي هم راغوښتې وي او هغې یې اوبو کې هم ورپریښې وي او هغه اوبو کې یو غټ جل لګولی وي چې هغه مۍ ته دې خوا نشي راتلی. بیا چې کله ریس شروع شي نو دا مۍ دومره غوسه وي چې هغه دا جال وشلی او دننه راشي او په هغه پلیرانو حمله وکړي. دا مۍ پکې یو پلیر خوله کې اوچت کړي او روغې تیر کړي او دا نظاره هلته هغه ټول خلک هم وویني او دغه ټایم هلته نور بلاشي میان هم راشي او دا پلیران لامبو وهي او د هغه اوبو نه تېښته کوي. دې پاتې پولیس اوبو کې ډزې کوي خو د میانو تعداد ډېر وي او لږ ساعت کې هغه اوبه تکې سري شي. دې خوا سکیورټي نه غټه غلطي دا وشي چې دوی په سنایبر اوبو کې ډزې وکړي. په هغه اوبو کې دننه هغه وړې میزایلې ولګي کومې چې اوبو کې پرتې وي. بتایي کې یو میزایل خلاص شي او دا هغه یو میزایل خلاصېدو سره هغه ټولې میزایلې خلاصې شي او غټې غټې دماکې وشي. دې سره د غټو اوبو لارې وشلېږي او د هغې نه یو غټ سیلاب راشي. دا اوبه په هغه ښار ورشي او بلاشي خلک ځان سره ویسي. سوپیا او هغه ملګري هم په سیلاب کې ډوب شي خو دوی لامبوزران نو دوی ځان بچ کړي او بیا دوی وویني چې هغه ټول ښار اوبو کې ډوب شوي او ټول ښار اوبه او شارک میان په هغه اوبو کې ګرځي. دې سره دا کهاني ختمه شي. ګرانو کتونکو کو ویډیو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.